د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې ډیر زیات شفقت لرونکی انسانو، حتی چې یو پیشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کاسه ورکږي، پیشي دغه څخه چا کوي. یعنې دومره الحمدل انسان چې پیشي یو کمزور حیوان ده چې موږ ته یې ووینو په نن عصر کې بس پسې اخو، خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم کاسه ورته کژوي چې دی خو نو په کاسه کې دننه نسي ورتلی، کاسه به ورته کوش کړي، هغه به ځینې چاک وکړله. او چې کله به دغه پیشي چې کمزور حیوان دی، نبی علیه السلام کاسه ورته کش کړې وه، تر هغو پورې چې دا پیشي به نه مړېدلی، سیراب کېدله نه، نبی علیه السلام به کاسه نه ځینې ایسته کوله. یعنې دومره صبر او دومره شفقت یو. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک د ټولې دنیا شهوات او لذات او خوندونه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په ذات باندې غالب نه راتله. او نبی علیه الصلاة والسلام به د خپلو صحابه کرامو عزت او د هغه د مرتبه او د هغه د درجې عزت پې ورکوله. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به همیشه دوی سره محبت کوله او د محبت کې سرشارو. نبی علیه السلام د چا اول ځل وکتل، اول ځل به ورته سره ملاقات وه، نو دا به ویل چې دا څومره هیبتناک انسان دی او هم هیبتناک انسان. خو چې کله به د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مجلس وکړله، نو هغه به په دې پوه شو چې نبی علیه الصلاة والسلام محبت هغه سرشار محبت ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه د نبی علیه السلام سره شاوخوا راګرځېدلي وو، او چې کله به د الله رسول صلی الله علیه وسلم خبرې کولې، مجلس به کاوه، صحابه کرام به چپ وو، داسې چپ وو لکه د دوی په سرونو باندې چې مارغان ناست دي. یعنې مرغه چې د چا پر سر ناست دی، هغه چې ماسې وشورې بس هغه مرغه ولاړ سي. صحابه کرام به نبی علیه السلام خبرو ته دقسې غوږ نیوله. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې به کله د یو شي حکم کوله، هر صحابي کوشش کوله چې زه منډه واخم او د رسول الله مبارک دا حکم تعمیل زه وکړم، دا بل به بیا تر دا بل زیاته منډه واله، هر یو به دغسې و. او چې کله به یو څوک اسلام راوړله، مسلمان کېدله به، نو اول به ملاقات د نبی علیه السلام سره وکړله، صحابه کرامو سره. صحابه کرامو به نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته راوستي. نبی علیه السلام د صحابه کرامو د ملاقات دپاره به خپل ځان مزین کوله، ښایسته لباس به اغوستل او ښایسته زینت به وکړله، خوشبویي به استعمالوله او سترګې مبارکې به تورې کړلې. صحابه کرام به څخه به د احوال پوښتنه وکړه، هر صحابي څخه به پوښتنه وکړه. او چې کله به یو صحابي بیمار و مریض و، نبی علیه السلام به هغه صحابي بیمار پرسیر ته ورتلله. او چې کله به سفر کول، نو د هغه دپاره به دعا کوله. هر صحابي چې به سفر کول، نبی علیه السلام ته به راغلی و، یا رسول الله ما ته دعا وکړه. او چې کله به یو انسان مړ کېدی، انا لله و انا الیه راجعون به ویله. او چې کله دعا د مغفرت کوله، نو همیشه به دعا د مغفرت په ډېر تضرع په ډېر عاجزي سره یې کوله. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به چې کله یو څوک پې ولیدی چې هغه پریشان حاله دی، رسول الله مبارک به د هغې کور ته ولاړی، د هغه درشل ته به ولاړی او دغه څخه به حال معلوم کړي چې ته ولې پریشان یې، ستا په د پریشاني وجه څه ده، هغه ته به تسلي ورکړله. د صحابه کرامو باغو ته ولاړی او د هغې سره ضیافت خوړله. او د شرفای قوم، یعنې د قوم د مشرانو او د قوم د سردارانو نوابانو به ډېر عزت کوله، ځکه چې اهل عزت خلک دي، مشران خلک. اوس یو عام انسان دغه عزت ته دومره ضرورت نشته، هغه چې لږ عزت ورکړي ګزاره کوي. نو مشران خلک خو ډېر عزت غواړي، نو هر انسان ته به په خپله درجه او په خپل هغه مرحله کې عزت ورکوله. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په هېڅ کله داسې نه کول چې یو چا ته وخاندي بل ته نه، ټولو ته به خندانو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې ذات و چې یو چا عذر ورته ویل، هغه عذر به یې منله. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک په نیز باندې که یو چا عذر ویله، هغه که دانه و که ناتوان و، تواندار او ناتوان، دانه او نادانه ټول سره برابر وو. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به شاته د تګ اجازت نه ورکول، بلکې نبی علیه السلام به فرمایل چې زما شاته تګ مه کوئ، زما شاته چې کوم دي ملایکې روانې دي زما سره، زما شا طرف هغوی ته هیله کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به صحابه کرام مخ ته یو ځای استول، بیا نبی علیه السلام شاته ورپسې تله. او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خادمین خو ټول صحابه وو، ټول صحابه کرام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خادمینو، د هغې خدمت کول او فخر به کول. لیکن د هغې خاص غلام او خاص مینځه چې دا د هغې امتیاز و. حضرت انس رضی الله عنه بهترین صحابي دی، هغه فرمایي چې ما 10 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړله، وایي 10 کاله مې د الله د رسول سره تیر کړي دي، په حاضر او په سفر کې. په سفر کې به هم دی ورسره و، په کور کې به هم دی ورسره و. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خدمت وایي چې څومره ما کړې ده بل انسان دومره نه ده کړې ده. او په 10 کاله کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا نه ده ویلی چې اوف یا د تنګدلي یا د ناخوالي یا د خواشیني خبره
نه ده کړې او غلطي به ممکن و چې سوی وای خو هغه داسې غلطي نه و چې جانبوج کر غلطي و نافهمي باندې و نبی علیه السلام به اشاره ورته وکړه هغه به حل کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو ور سفر ته ولاړی د رسول الله مبارک عاجزي ته ګوره نو یو بزه و دای حلالوله یو صحابي ته ویل چې د ابزه به ته حلال کړي صحابي ول بزه زالالوم ول په ابزه بس چا مو کو یو صحابي ول د ابزه زالالوم ابل صحابي ول چې ته حلالې نو زبیا پوستومه ټوک ټوکومه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک څور ته فرمایي ابل صحابي وای چې زه په خومه نبی علیه السلام ورته فرمایل چې زبیا بوټي ټولوم لرګي ټولوم چې ور بلس یو صحابي ول چې یا رسول الله زستا په ځای کې لرګي ټولوم تاسو یې ولې ټولوي نبی علیه الصلاه والسلام مبارک او فرمایله چې زه پوهیږم چې ته زما د ځای لرګي ټولولای سي او ټولې د شوقه خو زه امتیازي شان نه غواړم امتیازي نشان نه غواړم پرې مې د چې زه هم ستاسو سره کار وکم ان د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره مخته کار کوي په کور کې هم کار کوي دا نه ول چې امتیازي نشان او شان وي دغه شانته یو نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک سفر کې نو خپل حیوان سکشته سو د منځه طرف د اوش سکشته سو منځه طرف روان سو منځه کو په یاد راغی برته د منځه طرف څخه اوش طرف ته ولاړی صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله تاسو ولې برته شاته ولاړی د اوش طرف ته نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما څخه د اوش زنګون تړل یرسو زبغه زنګون وتړم چې د سینې ولاړ نسی یو خاطه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ویل چې یا رسول الله دا خو موږ کولای سو موږ بولا سو د زنګون به وتړو د اوش نو تاسو تکلیف مکوئ نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایله چې یو مسلمان بل مسلمان په داسې کارو کې مدد کول زیوانه دی ماته پسند نه دی زما خوښ نه ده که څه هم د مسواک ټوکړن حلا هم وي حتی په بل ځای کې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو کوشش وکړئ چې څه کار تاسو په خپله کولی سو هغه وکړئ بل چاته مه وایئ لکه نبي علیه السلام مثال وکړي چې دا د چوخه نه ده د لرګۍ یا لشته چې د انسان څه کښته سي په اسمان سپوري وایي ته بل چاته مه وایئ چې دا ماته راکړه نو ته خپلې واخه که اندازه وي او دغه شان د دې وجه دا ده چې انسان بیا سسته مخته کیږي هغه یو قسم تاسو ته کړې وه چې څه کسان دوه کس باچا او دوه کسان ټګانې ځان سره ساتلي وه ټګان نه و داسې یو دی چې نو د ترپه لوېدلي وو نو دواړه سره پراته وو د باچا په دربار کې نو د لاسه هېڅ شی نه کېدی دا یو په خوله باندې هم مچان ناست دی دا بل په خوله باندې هم دا یو بل ته وایي چې ورسې یو ګیلاس اوبه خو راته راوړه بل وایي زه ولې ورسم ته خپله ولاړ نو قرار په دغه اسنا کې بیا د یو په خوله مچ کښېناستی نو دا بل ورته وایي دا مچ خو زما د خولې څه وشړه ختم یې کړه یعنې دومره سره کهال او سست و چې هېڅ یې د وسه نه کېده نو داسې هم انسان نه وي لږ انسان تکړه وي بیداره وي او نبي علیه الصلاه والسلام مبارک همیشه چې کله پورته کېدی کله کښته کېدی د الله ذکر به کوله د الله یاد به کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هم محفل او مجلس ته کښېنستی نو تر اختتامه پورې به ناست نو دا د بعضې ملایانو عادت دی چې جلسې ته ولاړ سي نو بیان وکړي بس وغورځي یا یو ځای ته مجلس ته ولاړ سي یو څو خبرې وکړي یا ډوډۍ وخوري بس ولاړ سي نو اکثر علما وایي چې کله تا ته یو څوک ډوډۍ درکوي نو یو څه مجلس ورسره وکړه که نه نو دی خو مجلس ته رابللی نو نبي علیه السلام عادت دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم مجلس ته ولاړي تر اخره به کښېنستی او د مسلمانانو ته به امر کوله د بهترین او نبي علیه السلام به دغه ټول صحابه کرام چې په مجلس کې ناست وو دا به کمیټه بلله او خپله به هم د کمیټې یو غړی ځان بلل